دا څه به ویل غواړه دې باره کې دا خلک چې متاثره شول او کوم د کمیټۍ نه خلک ګیله کوي چې یاره لارې کوڅې بندې او نکاسې دغه ډېر خلک کمیټۍ ته ټیک دی چې دا باران دا قدرتي آفت هم دی او دې سره سره بیا کمیټۍ والا خلک وایي چې یاره مونږ واړه رالوي شو کمیټۍ والا مونږ څه به ویل غواړئ بالکل جی دی کې چې کوم دی دا خو اصل کې اریګیشن چینل دی که نه مونږ اریګیشن ته دی کې ګودرې ځلې لیکل هم کړي دي دایي مشرانو ته هم ویلي خو اریګیشن والا چې کوم دی دا چینل نه دی صفا کړی او کوم تعلق چې کوم تاسو یادوئ چې د ډي ایم اے سره لري نو هغې دلته کسان هم رالیږو ای باقاعده طور باندې صفایي هم کوي او هغې سره اوس چاول هم مونږ رالیږو ورسره اسکیویټر هم را روان دی چې انشاءالله دې ته فوري دا امداد میلو شي او نور کو داسې څه ملګري متاثره شي چا کوټه راپروت دي دغه نو هغه مونږ پی ډي ایم اے او ایم ډي ایم اے سره په دغه کې یو رابطه کې دغه پوښتنه هم خلک کوي چې یاره ټیمې والا زه خپله هم د دې علاقې یم چې د دې کلي یم زه ورکوټ راولی شم خو ما کمیټۍ والا ونلیدل اوس ستاسو چونکې تاسو د عهدې خاوند شولی تاسو له خدای پاک دونه دغه درکړلو نو دا هلې ځلې چلیږي چې یاره حمزه آصف صاحب حمزه آصف صاحب هر ځای کې دغه نارې دي خو د کمیټۍ نه بیا هم خلک ګیله کوي نو څه وجه کیدی شي دا هغې وجه زه تاسو ته دا وایم چې په تېر څلورو کالو کې اړو صفایي شوې نه وه تقریبا د ټي ایم اے نه به یو کس هم نه راوته ځکه چې سټاف هلته اویلیبل نو چې زه لاړم هلته کې تقریبا 3-4 کسان اویلیبل نن الحمدلله هغه کسان ما ریټریف کړل ما راوویستل ځکه دا به د چا په حجرو کې به کار کو یا به په راتلل نه خپل ډیوټۍ دپاره نو اوس الحمدلله موږ سره فوري 20 کسان ما حاضر کړي دي او انشاءالله یې لګیا دي ځکه چې بازار کې ځکه دا نیبرهوډ ایریا ده نو د دې چې کوم دی کسان زه دې ته رالېږم خو چونکې موږ سره کسان لږ کم دي نور به موږ انشاءالله دې کې امپلایمنټ هم کوو چې دا کسان اضافي شي او دا خپل موږ د ملګرو ته ورسوو حمزه آصف صاحب انشاءالله چې تاسو امید دی چېرې زموږ هم دا امید دی تاسو خلکو ته سترګې وي چېرې دا کم نقصانونه وشول کومه کوټۍ راپرېوتې کوم دیوالونه انشاءالله چې دې ته به ریلیف ضرور میلاوي لازمي به انشاءالله میلاویږي پی ډي ایم اے د دې اداره ده او چې کوم کورونه لکه د چا کوټه راپروتي چا دیوال راپروتي هغې له فوري امداد ورکوي چې کوم کې خبره خیمې دي چې دې د باران دپاره فوري امداد دی چې دا بچي که نه جي او دلته خدمت خلکو الپیر یونین ګونډا چې کوم تنظیم دی هم د دې نوجوانانو د هلکانو هغوی دا ورکوټې غوندې ګام واخیستلو او چونکې ګیله ستاسو خلکو نه وه انشاءالله تاسو رالی کوشش وکړئ چې هم ډېر معذرت سره تاسو ته وایم ټولو عهدهدارانو ته ایم پي اے صاحب ته ټولو ته وایم چې دې سره ضرور امداد وکړئ ټول مزدور کاره خلک دی ریلیف ورته میلو شي ډېره ډېره مهرباني ډېره مهرباني